Hello and assalamu alaikum. زه امید کوم تاسو ښه او برابر خپل ټایم او په انجوای کوئ. راځئ چې موږ نن زده کوو and so the grammar types and so means the also and so structure داسې دی and so plus verb plus noun. راځئ چې موږ example وکړو او تاسو په پوه شئ. نننی example دی موږ سره Ahmad watch TV every day and so does Ali. मनाई द पोर्दे के अहमद हर रोज़ टीवी देखते हैं और अली बे पश्तो के द मनदा चे अहमद च दा रोज़ाना टीवी गोरे और अली भी यानी अली हाँ गोरे अहमद रोज़ाना टीवी गोरे अली हाँ गोरे बल्दी मुंगसरा अली गॉट मेरे एंड सो डेट अहमद और देखिए दमन दे अली की शादी हुई और अहमद नीबी यानी कि पश्तो के दमन दा चे अली ची दे दी शादी शवे दे और अहमद नीबी यानी कि अहमद हाँ शादी शुदा दे अहमद हाँ शादी शवे दे बल्दी मुंगसरा कासिम कैन टीच इंग्लिश एंड सो कैन जिया कासिम इंग्लिश सिखा सकता है और जिया भी इन पश्तो के दमन दा चे कासिम चे दा इंग्लिश वेली शी और इंग्लिश बल चता शैली शी और जिया भी इनकी जिया है ता शैली शी دوسکی مونگا دی که وګورو د درې سنټنس کې مختلف پهله سنټنس دی مونږ سره پریزنٹ کې مونږ سره کوم دی احمد واچس ایس ور سره اضافه شوی دی احمد واچس ټي وی ایوری ډے اینڈ سو ډز علی یعنی کې دا جاری دی دا مونږ سره روزانه د ټي وی ګوري او دیس کو به همیشه مونږ سره اینڈ سو نه بعد ډز لګي ځکه ډز به ځکه لګي چې دا مونږ سره پریز هغه چې دی او سنټنس چې دی مونږ سره دا مونږ سره سینګولر دی احمد چې دی دا مونږ سره یو سینګولر دی دی که به ځکه ډز لګي او دوس کې که چېرته پلوور وی احمد وی او بل نوم ورسره بیا مونږ سره ډور راتللی بیا مونږ سره ډز نه راتللی او بل دی مونږ سره دویم سنټنس دی مونږ سره علي ګاټ میری اینډ سو ډیټ احمد دا سنټنس مونږ سره پاست کې دی یعنی کې دی شادي چې شوی وه دی واده چې شوی و دی پیله شوی و دی اوس واده نه دی شوی دی پیله واده شوی دا مونږ سره سنټنس پاست کې راغلی دی او دوس کې به همیشه ډیډ راځي که دا مونږ سره پلوور دا مونږ سره که سبجیکټ پلوور هوي که نه بیا به دوس کې ډیټ راځي بیا به دوس کې بل څه ورډ نه راځي دوس کې به همیشه بیا ډیټ راځي دوس کې که مونږ سره سبجیکټ سینګولر وي او که پلوور وي دوس کې به اینډ سو نه بعد همیشه ډیټ راځي بل دی مونږ سره دریم سنټنس دی مونږ سره قاسم کین ټیچ انګلیش اینډ سو کین زیا او دا مونږ سره اگزیری ورب دی او دوس کې به همیشه که کوم ها اگزیری ورب روشي دوس کې که کین پوزه کوډ روشي وډ روشي شوډ روشي دوس کې به همیشه اینډ سو نه بعد کین راځي بل دی مونږ سره سنټنس دی پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دی راځئ چې هغه وګورو عثمان is going to Peshawar and so is Ali عثمان پشاور جا رہا ہے اور علی بھی دا مونږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دی دا مونږ سره عثمان چې دی دا پشاور ته روان دی اور علی بھی یعنی کې علی ها روان دی دا مونږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دی دوس کې به دا پریزنٹ دا مونږ سره سبجیکټ چې دی دا سینګولر دی دوس کې به سینګولر چې به و اگې نه بعد سبجیکټ نه بعد از لګي که چېرته مونږ سره پلوور وم نو بیا به سبجیکٹ نه بعد آر راځي او چې څرنګه چې دا مونږ سره سبجیکٹ نه بعد از راغو مثال کې طور پر سبجیکٹ مونږ سره سینګولر دی از را اینډ سو نه بعد به بیا مونږ سره از راځي ځکه دا مونږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې همیشه از ام آر راځي او از چې دا مونږ سره سینګولر کې استعمالیږي او آر چې دا مونږ سره پلوور کې استعمالیږي ام چې دا همیشه آی سره استعمالیږي نور ورډ سره دا نه استعمالیږي بل دی مونږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دی خو پلوور کې دی مونږ سره هغه Asim and Usman are playing cricket and so are Qasim and Ali Asim और उस्मान क्रिकेट खेल रहा है और कासिम और अली भी
یعنی کې مطلب یې دا شو موږ سره پښتو کې چې دی اسیم چې دی اور عثمان چې دی دا کرکټ کوي اور علي بي اور علي اینڈ قاسم بي یعنی کې علي چې دی او قاسم چې دی دا موږ سره کرکټ کوي دوس کې موږ سره present continuous tense کې راغلی دی خو plural sentences دی موږ سره دوس کې به همیشه چې سبجیکټ نګر تاسو ورته وګورئ سبجیکټ موږ سره plural دی او plural نه بعد سی سبجیکټ نه بعد سی موږ سره r راغلی دی r به کوم کې استعمالېږي plural کې استعمالېږي او دا به موږ سره همیشه and so نه بعد به دا موږ سره r راځي ځکه چې سنټنس دې ته مونږ وګورو سیم اینڈ عثمان آر پلیئنګ کرکټ اینڈ سو آر قاسم اینڈ علي او اسیم او عثمان چې دا کرکټ کوي اور علي او قاسم بي یعنی کې علي چې دی او قاسم ها کرکټ کوي زه امید کوم تاسو به دینه ډیسز د کړی وي که تاسو غواړئ چې ښایسته ښایسته ګرامر ټایپس موږ سره راوړي خو دا چینل دې سره سبسکرایب کړئ ما ته اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو لپاره خدای پامان